ځان له هر ټیم د اخرت فکر من شو، د اخرت سوداګانې کوو. ښه د اخرت فکر کوو. موږ د دنیا په سوداګانو کې اخته یو، د دنیا په ګټو کې اخته یو، چې ځان له د اخرت ګټو کوي. چې د چا مونځ صحیح رونوت فقد خاب و خسر، نامراده بشي، تاوانی بشي. د اخرت تاوان بو کی. دنیا کې به ډېرې غټې کړي، آبادی به جوړ کړي، یو ډېر غټ کروڑپتی به و، خو چې په آخرت کې تاوانی روت بیا بل ته تاوانی. ګوره الله دې مونږ د آخرت د تاوان نه بچ کړي. الله دې مونږ د آخرت د تاوان نه بچ کړي. فقد خاب وخسر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من صلی الصبح فهو فی ذمت اللہ. دنیا نظم خوی د دو خبرو پابندی بکوي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې دنیا نه رخصتې ده نو امت ته دو خبرې پرې خو دی وی. د دې دو خبرو ډېر اهتمام کوي. یو الصلاة دو ځلې په دې جبوي الصلاة منځ بنه پرې دی، منځ بنه پرې دی، د منځ به اهتمام کوي. دیمه خبره سوکړه اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم. ستاسو د لاسونو د لاندې چې څومره خلق دی، ما تخت خلق چې څومره دی، د دې سره به ښه سلوک کوي. لکه بیبي دا، ټبر دی دا، بچی دی ته او چې و پیری وي رب مال جنت راکې، 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 رب مال جنت راکې. نو جنت आवाज کی قالت الجنه اے ربا دې ما غواړي، رب دې ما ترا داخل کې، رب دې ما ته ده. نو ځان د ورځې و پیری د جهنم نه پناه غواړو او و پیری جنت غواړو. فکر کو اسی وخت نه تیرو، اسی وخت نه تیرو، اسی وخت نه تیرو. خپل ژوند د سنت موافق کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک او دس وکي او د او دس نه پس دی وی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واجعلني من التوابين واجعلني اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا دعا وای د پاره اتواړه دروازې د جنت کول او پرتی دي. خچې دې دا او دس نه پس دا دعا وغواړي.